پاسه ګلمنې پاسه سترګې وغړوه. ګلمنې زما خبرې اورې؟ تا ته یم ګلمنې پاسه. دا کیسه د یو گنجې ښځې او د هغوی د خاوند د محبت نه ډکه کیسه ده. د پخوا زمانې کیسه ده. د غرونو په لمن کې یو ډیر ښایسته کلی و. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم ګلمینه و او د سړي نوم فرید و. فرید به روزانه ځنګل ته تله. ځنګل کې به لرګي کټ کول او هغه لرګي به بازار کې خرڅول او په دې به فرید او ګلمینې ژوند تیرو. د دې دواړو د یو بل سره ډیره مینه وه او دوی به د یو بل ډیر خیال ساتو. خو یو ورځ ګلمینې اوبه ډکولې چې اچانک په اوبو کې خپل مخ باندې جوړ شوی زخم ولیده نو حیرانه شوه او دې سره ګلمینه ډیره پریشانه شوه چې اخر زما په مخ باندې دا زخمونه د څه دي. ګلمینې دا سوچونه کول چې په دې کې فرید هم راغلی. ولې ګلمینې ولې خفه یې؟ سړیه په دې مخ مې دې زخمونو ته لږ وګوره. دا خو زما په مخ باندې داسې اچانک راوختل. زما په مخ چې ته دا داغونه نه وو راختلي چې دا ولې؟ ګلمینې مه خفه کېږه، دومره غټه خبره نه ده، الله به خیر کړي. بېګاله به حکیم له لاړ شو، هغه ته به وښایو، هغه به څه دوی راکړي او یې سره به ښه شي. او لږ ساعت پست فرید او ګلمینه دې دواړه یو حکیم له لاړ شي او فرید حکیم له د ګلمینې په مخ باندې د داغونو باره کې ټوله کیسه بیان کی. بچی زه درته یو خبره کوم خو خفه کېږې مه. د دې بیمارۍ هیڅ علاج نشته او دا به ورځ تر ورځې زیاتېږي او کمیږي نه. د حکیم په دې خبره د ګلمینې زړه مات شو او دې نه پس به هر وخت ګلمینه خفه او ځان له ناسته وه. فرید به چې ګلمینې ته کتل نو ډیر به ورته خفه او پریشانه و او دغسې ورځې تېرېدې چې اوس د ګلمینې نه ویښته وتل هم شروع شو او دې سره ګلمینه نوره هم پریشانه شوه او میاشت پس د ګلمینې سر مکمل گنجې شو چې د هغې د وجې به هغه اوس ډېره شرمیده. فرید سره به خبرې هم ډېرې نه کولې او ځان له به ناسته وه. ګلمینې ته خفه کېږه مه، که ته هر رنګې زه تا نه پرېږدم، ته زما مینې. فرید به روزانه ګلمینې له دغسې تسلي ورکوله خو ګلمینه بیا هم خفه وه. یو ورځ فرید ځنګل ته لرګو کټ کولو ته تللی و چې اچانک د اونې نه راپرېوته او بېهوشه شو او دا خبر ګلمینې ته هم راورسېدل. وایي دا سوی غرقه شوم او په دې حادثه کې د فرید لاس هم مات شي او سترګې هم ړندې شي. فریده ته خفه کېږه مه، که سترګې دې نشته نو زه ستا سترګې یم. او که نه ګلمینې ما ته هم نه محسوسېږي چې زما سترګې نشته. او دغسې به ګلمینې د فرید خیال ساته خو ګلمینه اوس نه شرمیده ځکه چې فرید ته ګلمینه اوس نه ښکارېده. ګلمینې ما یو خبره کوله، ما وې زما خو لاس هم مات شو او سترګې مې مړندې شوې، نو زه خو اوس کار له هم نشم تللی. ما سره دا غم دی چې د کور د حالاتو به څه کېږي. فریده ته دا غمونه مو کوه چې زه جمده یم، الله به خیر کړي. چاکره به زه مو کار به کوم او په هغې به ګزاره کوو. خو هسې فریده ما یو تپوس کو چې ته څه وې؟ څه تپوس ګلمینې وایه؟ ویم که زه مړه شم بیا به څه کې؟ چپ شه، د خولې نه دا خبرې بیا ونه باسې، د دې څه پته لګي او که ستا نه زه مخکې شم. نه فریده نه، چپ شه، دا خبرې مو کوه. تا دې الله زمانه نه مخکې کوي، ما ته دې الله دا غم نه ښي. او دې نه پس به ګلمینې د خلکو کره کارونه کول، هغوی به لږې ډېرې پیسې ورکولې او په هغوی پیسو به دې دواړو ګزاره کوله. دغسې وخت تېرېده خو اوس ګلمینه نوره هم بیماره شوه. فریده زه خو نوره هم بیماره شوم او کارم نشم کولی، دا به اوس څه کېږي؟ ګلمینې ته دا غمونه مه کوه، الله به خیر کړي. ما ته چا د کار دپاره ویلې دي سهار به ورځم. او فرید به په دې بانه باندې په کلي کې خیر غونډه او په هغوی به د کور خرچه کوله. او دغسې وخت تېرېده، د ګلمینې حالات نور هم خراب شو. یو شپه د فرید په غېږ کې سر ایښی او پرته وه. فریده مو خو په دې ژوند باندې اړوپې نه شو چې دا څنګه دومره زر تېر شو. او که نه ګلمینې زه هم ویم چې دا وخت په شا تلې نو ښه به وه،
خداره ته ووایې چې ته مانه خوشحاله یې او که نه او ګلمینې زه خو تانه ډېر زیات خوشحاله یم. بس اوس مې زړه خوشحاله شو چې ته مانه خوشحاله یې. اوس په رانه سخه په خوشحالۍ باندې وځي ځکه چې ستا رضا د رب رضا ده. نه ګلمینې داسې خبرې مه کوه. تا خو زما ډېر زیات خدمت کړی دی. ته خو زما د زړه سر یې. تا دې الله سم نه کوي. تا ته ویم ګلمینې ولې خاموشه شوې؟ پاسه ګلمینې سترګې وغړوه. ګلمینې زما خبرې اوري. او دغسې د ګلمینې سترګې د فرید په غېږ کې همیشه دپاره پټې شوې. یا ګلمینې ته رانه لاړې نو زه دې چاته پرېښودم. دا سوچ دې مو نه کړه چې زما به څه کېږي. زه خو ستا نه بغیر نیمګړی یم. ګلمینې دا چې وې زه ستا سترګې یم زه به اوس په ړندو سترګو څنګه ژوند کوم؟ ما له خو ستا نه بغیر ژوند خوند نه راکوي. پاسه ګلمینې چې ځو کور ته. ګلمینې ته نن ولې خاموش یې؟ ما له ته جواب ولې نه راکې؟ او د ګلمینې د مرګ نه پس فرید ډیر زیات پریشانه و. شابه کنه ګلمینې روټۍ پخه شوه که نه؟ تا ته ویم جواب ولې نه راکې؟ او د ګلمینې د مرګ نه پس به ګلمینې هرې وې نښې فرید ته د ګلمینې یاد تازه کو. او ګوره که نه فریده دا بنګلې مې ځان له واوښتري هشتري که نه؟ او تاسو رڼ څه خوند کوي. او دې نه پس به فرید ټوله شپه به کور نه بهر ناست و ځکه چې په کور کې دننه به هر یو څیز ګلمینه ور یادوله. او آخر فرید د دې کور او د دې کلي د پرېښودو فیصله وکړه. او په تلو کې فرید د ځان سره د ګلمینې یو لوپټه هم واخیسته. خو چې کله فرید د کور نه بهر راووته نو هغه حکیم ورته ولاړو. بچې زه خبر شوی یم چې ته کلی پرېږدې نو ته خو په سترګو هم ړوند دی او کار هم نشي کولی. په بل کلي کې به ته ژوند څنګه تېروې؟ بابا زه په سترګو ړوند نه یم. دا مې هسې په سترګو پټۍ لګولې وه. ما ته وګوره که نه بلکل روغ یم. بابا دا سترګې ما په دروغ ړندې کړې وې ځکه چې ګلمینه بیماره وه. د هغوی سر ګنجې شوي وو او هغه به زما مخکې شرمېده. ما د ګلمینې سره د زړه نه مینه کړې وه او ما غوښتل چې ګلمینه ما سره اخري وخت په خوشحالۍ تېر کړي. ما هغه خفه نه شوه لیدې او د دې وجې نه ما په سترګو پټۍ لګولې وه چې هغه زما مخکې نه شرمېږي. بچې یو خبره درته کوم. ما په دې ټول ژوند کې ستاسو په شان مینه نه وه لیدلی. او بچې خالصه مینه همداسې وي چې کوم ځای کې عزت، اعتبار او وفا همیشه قایمه وي. او دغسې فرید په جړه او د ګلمینې د یادونو سره د ګلمینې کلی پرېږدي.